السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ګران دوستانو، زه یم محمدالله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوجي زده کړه. ګران دوستانو، نن تاسو ته په دې ویډیو کې زه ښه یم چې که ستاسو فیسبوک پاسورډ او نمبر هر چاته ورکړئ نو هغه به نشي کولی چې ستاسو فیسبوک ايډي ته داخل شي ملګرو. نو خپل ايډي څنګه کولی شو ملګرو چې د هک جوړه کړو، څوک زمونږ ايډي ختمه نه کړي یا زمونږ ايډي ته داخل نشي. نو راځئ تاسو ته د طریقه زه نن ښیم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که غواړئ چې طریقه زده کړئ نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو چې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چې دا اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سور د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ ملګرو، او تاسو ته بیا په خوا کې د بیل آیکن راځي، د ګنګړي باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک در سره وکړئ چې زمونږ هر نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر ورسیږي، او ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. راځئ چې ملګرو شروع کړو ویډیو. را بسئ دوستانو خپل فیسبوک ته چې کله راغلئ خپله ايډي به لاګین کړئ دوستانو. بیا به تاسو دلته ښکاري په درې لیکو به کلیک وکړئ، لاندې راشئ او سیټینګ اینډ پرایویسي په دې کلیک وکړئ. سیټینګز باندې بیا کلیک وکړئ دوستانو. بیا به تاسو لاندې راشئ دلته په سکیورټي اینډ لاګین په دې به بیا دوستانو کلیک وکړئ. نو دوستانو دلته تاسو ته یو درې اپشن تاسو ته ښیم سیټینګونه چې دغه تاسو باید دغه آن کړئ دوستانو. دغه کې ملګرو زمونږ کار دی. لومړی چې دی که نه ملګرو چوز 3 to 5 فرینډ دغه دی ملګرو، دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. لومړی کار زمونږ په دغه کې دی. دلته تاسو ته ملګرو وایي چې تاسو باید 3 یا 5 ملګري انتخاب کړئ، ځکه که ستاسو ايډي خرابه سي یا هم څوک یې غلا کړي نو بیرته تاسو کولی شئ چې دې لارې بیرته داخل شئ. خپله نږدې ملګري به ورته انتخاب کړئ یا ستاسې نورې ايډیانې وي هغه ايډیانې ورته ايډ کړئ دوستانو. نو بیا به تاسو په دې شین اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به ملګرو تاسو کلیک پرې وکړئ نو تاسو ته بیا دوستانو هغلته تاسو ته څرنګه په هغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته ملګرو د فیسبوک پاسورډ درنه غواړي. فیسبوک پاسورډ به ورکړئ، تاسو بیا د ملګري راوړئ. لکه دلته ملګرو زه 3 ملګري ورته انتخاب کوم. نو دلته تاسو ملګرو سرچ که هم نوم ورته لیکلی شئ، هر چا نوم غواړئ هغه نوم هم ورته لیکلی شئ. کله چې 3 یا 5 ملګري انتخاب کړل بیا به په سر کې ډن باندې به کلیک وکړئ. په دې ډن چې کله دوستانو کلیک وکړ نو ملګرو تاسو ته ښکاري په دغه کې زمونږ کار خلاص نور. نو بیا تاسو ته ښکاري د ګنګړي نشان په دې به تاسو کلیک وکړئ. دویم کار زمونږ په دې سیټینګ دی دوستانو. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري نوټیفیکیشنز دی او مسنجر دی، فیسبوک دی او مسنجر دی دوستانو. دلته ملګرو دغه تاسو ته دا باید تاسو دواړو آن کړئ دوستانو. دا په څه په خاطر باندې دوستانو داسې کار کوي دا ملګرو که تاسو دغه آن کړئ که نه یا ستاسو ايډي ته څوک داخل شي دوستانو تاسو ته به دستي یو میسیج راسي چې تاسو ايډي ته څوک داخل شول، نو تاسو ته به ټایم هم ښیي او پته ټول درته ښیي دوستانو. نو دا به ملګرو تاسو ته وایي چې فیسبوک کې غواړئ میسیج درته راسي، که غواړئ په مسنجر کې میسیج درته راسي نو دواړو تاسو ورته آن کړئ. که مسنجر غواړئ مسنجر به ورته آن کړئ، که فیسبوک غواړئ فیسبوک به ورته آن کړئ دوستانو. بیا ګورئ زه راځم دوستانو هغه فیسبوک ورته آن کوم. دا هم دوستانو کله چې آن کړل نو د دې څخه به تاسو بیرته بیک شئ دوستانو. بیا راځو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې آن شوي دي دواړه. نو دوستانو آخري او وروستی اپشن دوستانو دغه دی دوستانو. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته ملګرو ښکاري لاندې یو ټیکسټ میسیج SMS په دې به تاسو کلیک وکړئ او کنټینیو به کړئ. دم چې کله کنټینیو کړه ملګرو تاسو دلته نمبر ورکړئ. دلته ملګرو تاسو دا خبر په یاد ولرئ چې کله کوم نمبر ورکوئ په هغه نمبر باندې باید بل ايډي جوړه شوې نه وي دوستانو. که داسې نمبر تاسو ورکړئ چې هغه نمبر باندې بله ايډي هم جوړه شوې وي او دغه ايډي هم جوړه کړئ نو تاسو ته بیا کوډ نه راځي دوستانو. دا خبره په یاد ولرئ. داسې نمبر باید ورکړئ چې هغه نمبر باندې باید ايډي نه وي جوړه شوې. نو دلته زه نمبر ورکوم دوستانو. نو دوستانو کله چې نمبر ورکړو نو تاسو به لاندې ښکاري په کنفرم به کلیک وکړئ.
دلته ملګرو زمونږ د سیم کارت ته یو کوډ راځي. دا کوډ به دلته تاسو ورته داخل کړئ. نو ملګرو دلته زه خپل 6 عدده کوډ ورته داخل کوم. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې ما ته کوډ راغی 10 6 32. دا هم کوډ چې کله ورکړو دوستانو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته ښکاري چې دغه موږ اپشن فعال شو. نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقه استعمال کړئ دوستانو. نو بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ دوستانو. نو تاسو لیدلی شئ ملګرو چې موږ په خپل اکاونټ کې دغه طریقه ملګرو فعاله شوه. دوستانو دلته بیا تاسو په یوز نمبر باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو اوس بیرته دې ځای څخه وتلی سئ. نو را به شئ خپل هغه فیسبوک یا بیرته دغه لوګ اوټ کړئ. دوستانو دلته به تاسو فیسبوک اوس تاسو معلومولی شئ. تاسو زه طریقه درته ښیم چې دا رښتیا هم ده او که نه ده. نو تاسو به بل فیسبوک کې یا هم په کروم براوزر کې یا بل چا ملګري فیسبوک کې به خپل ايډي راخلاصه کړئ. نو تاسو ته به ټول معلومات درته معلوم شي چې تاسو فیسبوک پاسورډ هم ورکړئ او بیا به هم ستاسو ايډي نه لوګین کېږي تر څو چې ستاسو ته کوډ نه وي راغلی. نو زه بیا دغه فیسبوک ايډي ته داخل کېږم. تاسو به طریقه وښیم مخته ځو. نو دوستان تاسو زه اوس ښیم خپل ايډي زه بیرته دلته اوس لاګین کوم. تاسو ته معلوم شي چې دغه رښتیا هم ده او که نه. نو په لاګین به تاسو کلیک وکړئ. لاګین هم چې کله دوستانو کلیک وکړ نو دلته تاسو ته یو کوډ راشي. تاسو ته وایي چې لاګین کوډ دی. کوډ درنه غواړي ملګرو. که تاسو ته کوډ رانغی نو که تاسو ته کوډ رانغی که نه یا په بل چې کوم ايډي خلاصه کړي په خپل موبایل کې تاسو ته دا رقم میسیج راځي. تاسو ته ما درته ویلي تاسو باید د مسنجر او د فیسبوک اپشن فعال کړئ. میسیج دغه شی میسیج دوستان تاسو ته راځي. که تاسو دلته غواړئ چې دغه ايډي داخل سي نو په یس په کلیک وکړئ. نو کوډ هم مه ورکوئ بیا داخل کېدای شي. تاسو ته ګوره ښکاري ملګرو ما ته کوډ راغی 146 146. نو دوستان دا بیا تاسو کنټینیو کړئ. نو دوستانو تاسو لیدلی شئ چې زمونږ فیسبوک ايډي داخل شوه دوستانو. نو ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده. ما زه خپله هم دغه طریقه استعمالوم. نو هېڅوک به هم تاسو ايډي کې کار نشي لرلی دوستانو. نه به هم ستاسو ايډي داخل کېدای شي. ډېر زبردست طریقه ده دوستانو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ضرور درسره لایک کړئ. که څه پوښتنه لرئ که نه موږ ته کمنټ کې ویلی شئ. تر بیا د ویډیو پورې مو په الله سپارم. د خدای په امان.